الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو ملګرو، یو ځل بیا ستاسو درنه حضور ته د کورنۍ سره حاضر یو، کومو کورنۍ سره چې موږ په 24مه روژه باندې ویډیو کړې وه، تاسو ته مو د دې مکمل حال بیان کړی و. دا ورور چې د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ د غزګي د کونډۍ ګټ کلي اوسېدونکی و، حمیدالله یې نوم او 8 بچیان یې په سترګو باندې 8 واړه هم معذور و، دی پخپله هم په 2 سترګو باندې معیوب. د ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ موږ هغه ویډیو شیر کړه، د ده معلومات او د ده خبرې مو تاسو باندې واورېدې. یو ورور د اتریش هېواد نه 10,000 افغانۍ د دې دپاره مرسته وکړه. دا یو دستي مرسته د اختر دپاره چې دغه بچیانو ته ورباندې څه واخلي، پخپله به اختر دپاره موږ تاسو باید فکر وکړو. ډېر ضرورتونه انسان لري، نو دا خو د اوس لپاره جمع کړی وي، خو مهم ضرورت چې دی د دې علاج ته دی چې د ده پخپله هم دغه سترګې ډاکټران وګوري، پوهه ډاکټران وګوري. باید د هغو هسپتالونو ته ویوړل شي چې هغه خاص د سترګو هسپتالونه وي. همدارنګه دغه ماشومان چې دي د دوی یوه سترګه چې ده په سترګو باندې معلول دي، یوه سترګه یې غټه وي، بله یې وړه وي. مورزادي هم داسې وي. کله چې ماښام تیاره شي، صحیح ده چې په تیاره کې هېڅوک په سترګو څه نه ګوري، خو دوی بیخي په ټپو شي او په ځای باندې کښېني، نو بیخي سترګې کار نه کوي. نو په دغه برخه کې باید هم را سره مرسته وکړئ. دغه ورور ته د الله رب العزت ډېر اجرونه ورکړي. 10,000 افغانۍ ډېر شی دی، د دې ورباندې اوس فی الحال ډېره ګزاره کېږي، ځکه د اختر مخه ده، سبا بله ورځ اختر دی. نو هغه 10,000 روپۍ مرسته مو ورته راوړه. دا هغه ورور مرسته وه چې بېرته یې دغه خړو غرونو ته راوستو، دغه خړو کورونو ته یې راوستو. دغه ورور ته، دغه بېوسه ورور ته یې موږ راورسولو، د هغې 10,000 افغانۍ مو ورته راوړې. د دې سره یې بېرته یو ځای کړو، د هغې مرسته به ورته سپارو. قدرمنو ملګرو، دغسې کورنۍ زموږ سره په دغه ولسونو کې ډېرې دي. خپله د دې هېواد د غربت نه خبر یاستئ چې ولسونو اقتصاد 0 ضرب دی، نو ډېر مشکلات دي، ډېرې ستونزې دي. او که تاسې مرستې نه وي، تاسو د بهر هېوادونو کوم ملګري چې یاستئ، دغسې ملګري باید موږ سره مرستې وکړئ. که ستاسې مرستې نه وي، موږ هېڅ نشو کولی. ستاسو سپورټ دی، ستاسو ملاتړ دی زموږ تر شا چې موږ یې د دغسې کورنیو سره ملګري کړي وو، د دغسې کورنیو لاسنیوی کوو. نو د هغې ورور 10,000 افغانۍ حمیدالله ته لاس په لاس سپارو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 او دا شل. دا شل د افغانۍ 520 دي، یعنې 10,000 افغانۍ شوې. یو ورور د اتریش هېواد نه هغه وخت راجمع کړې چې کله یې ستا ویډیو وکته، تېر ځل چې موږ ویډیو کړې وه نو موږ شیر کړې وه. هغه ورور 10,000 افغانۍ راولېږلې، وایي چې د خپلو بچیانو لپاره د اختر دپاره چې څه ضرورت وي، نو هغې ورور ته ډېرې دعاګانې. الله پاک دې دا کامیاب لري، او الله پاک دې دا خوشحاله لري، او الله پاک دې دا په اتریش کې د ډېرو شتو خاوند که د حلال رزق، او بس الله پاک دې د څه ډېر ښه وکړه، الله پاک دې د جنت په نصیب کړو. بس اختر مخه وه، د دې ورور دې ډېر کور آباد یې، الله پاک دې د عزتونه وکړي. او ډېره غریبي وه، د اختر مخه د ځان له به پې سودا مودا یو شی بل شی واخلو. او زما اصلي ادب دا دی چې زما د دې سترګو چاره وشي که نه، زه به د دې بچیانو سرپرستي په خپله مخ په وړاندې ویسم. زه خپل هم شکر دی، نور ډېر داسې بېدسته نه یم، خالي په سترګو مایي پیم، او چې سترګې مې ښې شي شکر دی. دومره دیاړي خواري به زه خپله هم وکړی شم، او بس الله پاک دې د دوی سره ډېر کومک وکړه. که موږ سره دغې سترګو په باره کې او زما د دغې بچیانو غم یې وکړ، دا به ډېره غټه خبره وي. قدرمنو ملګرو، 10,000 افغانۍ د اتریش هېواد نه هغه ورور ورته راولېږلې وو. د دغه 4 نارینهو بچیانو دپاره د المقدس خیریه بنسټ لخوا د اختر کالي هم ورته تیار شول. انشاءالله تعالی د اختر نه بعد به هم ستاسو په مرسته باندې د جلال آباد ښار ته بوځو. نو مشره، دا د بچیانو جامې هم شوې. قدرمنو ملګرو، موږ سره خپلې مرستې جاري وساتئ. موږ باید دغسې اړمنو کورنیو ته رسوو. ډېره زیاته مننه.